پاکستانی پوځ افغان ځواکونو ته خطار ورکړی چې سپین بولدک کې دی د طالبانو پر ضد عملیات نه کوي، ګڼي هوایي ځواکونه به یې وځپي. سلامونه د افغان پلس چینل مینوالو ته وړاندې کوم. تازه او مهم خبر ته ښه راغلاست. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي دي چې د پاکستان پوځ افغان ځواکونو ته خطار ورکړی چې په سپین بولدک کې د طالبانو پر ضد عملیات ونه کړي. صالح زیاته کړې چې د پاکستان هوایي ځواکونو له طالبانو سره مرسته اعلان کړې. له بلې خوا بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پشتین د امرالله صالح د څرګندونو په اړه داسې وایي: دا ډیره د تشویش وړ خبره ده. دا نه یوازې د نورو دولتونو په چارو کې لاسوهنه ده، بلکې په جنگي جرمونو کې همکاري کېدل دي. دا ډول کوششونه د 20مې پیړۍ په 90مه لسیزه کې هم شوي وو، خو له ماتې سره مخامخ شوي وو. د روانډا په رنګ نسل وژنه یو ځل بیا په افغانستان کې تکراریږي. له بله پلوه امرالله صالح زیاته کړې که چېرته هم څوک د ده څخه د ثبوتونو غوښتنه کوي، نو دا به یې ثابت کړي چې پاکستان عملاً د طالبانو څخه هوایي ملاتړ کوي. نوموړي دا هم زیاته کړې چې کله هم افغان ځواکونه سپین بولدک ته په 10 کیلومترۍ کې نږدې شول، نو دغه اخطار ورته د پاکستان له لورې راوستل شو. له بله پلوه د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل زیاتوي چې دولت باید په دې اړه رسمي اعلامیه خپره کړي. ژر د ولس رښتینې لویه جرګه راوغوښتل شي او د هغې په رڼا کې د ملي پریکړې په واسطه دا مسایل حل شي. د لویې جرګې له لارې د پاکستان پر وړاندې ولسي غورځنګ اعلان کړی شي. له دې هر څه ترڅنګ ریپورټونه داسې ښایي چې افغان دولت د طالبانو لخوا د اوربان غوښتنه په اختر کې رد کړې ده. دا و د نن ورځې مهم مسایل. په دې اړه خپل نظر را سره په کمنټ کې شریک کړئ. تر نورو تازه خبرونو ښې چارې.